ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. د اسلام مقدس دین نر او ښځې مساوات د انسانیت او بشري کرامت په دایره کې تضمین کړي دي. د نبوي حدیثو په ظاهره کې داسې ډېر روایتونه موجود دي چې په هغې کې د ښځو اوچت مقام ذکر شوی، خو په افغاني ټولنه کې بیا زیاتره مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې او ځینې نورې بیا له خپلو حقونو نه خبره دي. د ښځو او نر ترمنځ په ځینو حقونو دندو کې فرق ورکړل شوی دی. دا فرق د فطري اختلافاتو په نظر کې نیولو سره شوي دي چې د اختلافات په قطعي توګه په ښځه او نر کې موجود وي، لکه مېرمنو ته نفقه پیدا کول او مېرمنې بیا د خاوند ورځنۍ چارې یا اړتیاوې پوره کول دي. ولې ښځو ته په افغاني ټولنه کې حقوق نه ورکول کیږي؟ ولې له خپلو حقونو نه خبره او بې برخې دي؟ او اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړي دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنه به مو ژمن شننه کې ځواب شي. د ژمن راډیو تلویزیون درنو اوریدونکو ستړي مشي هیله ده روغ به وئ. د ژمن شننه خپرونه د یونسکو په همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي او زموږ سره د نننۍ بحث میلمانه ټولنیز فعال رسول خان خلیل، ترڅنګ قومي مخور یا مشر اصیل او دینی عالم مفتی عبدالصمد مویا دي. تاسو درې وړو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. عزتمن استاد ستړي مشه. خوشحاله اوسئ. مفتی مویا صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته راجع کیږي، ښځو ته اسلام څومره حقوق ورکړي دي او په کومو برخو کې دي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين انما خلقناكم من ذكر وانثى وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صدق الله العظيم. جناب درمان صاحب، حاجی صاحب محترم، خلیل صاحب او د ژمن رادیو اوریدونکو مشرتابه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب درمان صاحب ډیره په ځای پوښتنه دی وکړه. الله جل شانه هغه څه چې مونږ ته راښودلي دي اول د ماته د عمل کول توفیق نصیب کې، بیا نور ټول جمعیت ښځه او نر دا یو مشترک مخلوق دی او د دې مخلوق د اشتراک نه بغیر ژوند ناممکن دی، یعنی هیڅ ژوند نه کیږي. په ټولنه کې چې ښځه نه وي او ټول نارینه وي، په هغې ټولنه کې هم د تولد او تناسل منځته راتلی نه شي. نو چې دا منځته نه شي راتلی خو تکثر هم نه کوي. د دې د وجې نه لکه څرنګه چې نر ته ضرورت دی، نارینه ته ضرورت دی، په ټولنه کې همدارنګې زنانه ته هم ضرورت دی. او د دې زنانه جناب درمان صاحب هم مور دی، هم خور دی، هم ښځه دی، هم ورندار دی، هم لور دی، هم المسی دی، هم انیا دی. یعنی ښځې ته که چیرې مونږ د اسلام د نقطه نظره کسو، مونږ باید د مور د نقطه نظر نه ورته وکسو. یعنی مور په ټولنه کې څومره حق لري، د مور خصوصیتونه، د مور حقونه څومره بیان شوي دي. همدغه ښځه په راتلونکي کې که دا مشومه ده، دا پیغله کېږي او دا سترېږي، دا مور جوړېږي، دا نیا جوړېږي، نو موږ د مور د زاویې نه خپلو خویندو ته، خپلو ورندارو ته، خپلو لوڼو ته باید وګورو. او په عموم کې په مجموع کې د ټولنې اناسو طبقې ته یا د ښځیناو طبقې ته موږ په هغه نظر باید وګورو چې کوم نظر الله جل شانه موږ ته هدایات کړي دي یا نبوي ارشادات دي. زه جناب درمان صاحب وایم چې که چیرې هغه حقوق چې الله جل شانه ښځو ته ورکړي دي او موږ په صحیح معنو سره ویر کو ښځو ته، نو انشاء الله العزیز د ښځو حقوقو په اساس باندې، ځکه دا بشر دی،
که د الله جل شانه حکم نقض شي کیدای چې خدای جل جلاله معافي درته وکړي ولې ګناه دی خو که چیرې د انسان حقوق نقض کې لکه څنګه الله جل شانه پیغمبر اسلام فرمایي چې د شهید لپاره هم هر حق بهلای کیږي ولې قرض او پردی حق نه بهلای کیږي نو د انسان حق نه بخلای کیږي الله جل شانه د شهید لپاره ټول ګناهونه بخي ولې پردی حق نه ورته بخي او داغه خزه چې کومه ده خزه په دې کې خدای دې مونږ ګناهګار نه کړي زمونږ شهیدان هم راځي زمونږ علما هم راځي زمونږ ځوانان هم راځي زمونږ ډاکټران هم راځي زمونږ قومي مشران هم راځي ځکه هغه حقوق چې الله جل شانه ورکړي دي مونږ نه ورکوو جناب درمان صاحب ښځو ته څومره حقوق دي ښځو ته د میراث حق دی دا مهمه مسله ده میراث دې دپاره ورکوي چې څنګه ته په خپلو مال او دولت سره په راتلونکي کې مزدوري کوي تجارت کوي سرمایه زیاتوي د دغې ښځې دپاره هم همدا رقم ته اجازه شته چې د په خپل مال باندې د مهر په پیسو باندې د میراث په پیسو باندې تجارت وکړي د مهر په پیسو باندې د میراث په پیسو باندې هغه په راتلونکي کې تجارت او مال نفقه زیاته کړي جناب درمان صاحب نو دا هغه ځای کې چې مونږ کوم اسلام حقوق ورکړي دي بعضې مونږ مسلمانان خصوصا پښتانه د الله جل شانه حقوق سره او د پښتني ټولنې د حقوق سره په ټکر کې یو بعضې افراط کوو افراط او تفریط کوو افراط دا منه تفریط چې د کوم حق ښځې ته الله جل شانه ورکړی دی په بعضې مواردو کې موږ د هغې نه هم ډېر ورکوو په بعضې ځایونو کې چې الله جل شانه کوم حق ورکړی دی د هغه حق موږ نه ورته رسوو په صحیح معنی سره یعنې موږ داسې بولو چې دا په دې ځای کې څه حق لري یعنې دا زنانه دی دا ښځه دی او په دې شي سره په سپکو ګڼلو سره حتی کې موږ ډېر کبیره ګناهونو ته ځو نو د دې کبیره ګناهونو نه باید موږ ځانونه بچ کړو خپلو خویندو ته خپلو میاندو ته خپل لکه څنګه خپلې مور ته احترام لرو همدارنګې باید خپلې ښځې ته خپلې ورندارې ته خپلې د کور ښځې ته چې کور کې هر څوک وي ښځه یا په کلي کې باید په صحیح طریقې سره د هغې حقوق ادا کړو کله چې د هغې حقوق ادا شول بیا په کورنۍ کې په ټولنې کې هېڅ مشکلات انشاءالله العزیز نه پیښیږي د موږ تاسې چې ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو د الله جل شانه په احکاماتو نه په صحیح طریقې سره عمل نه کوو کله چې عمل کوو موږ افراط کوو کله چې عمل نه کوو تفرید کوو او مقصد حقوق یې راکموو هغه حقوق چې الله ورکړي دي بعضې حقوق چې الله نه دي ورکړي موږ ورکوو د هغه د خپلې اندازې نه زیات ورکوو نه موږ باید عدل وکړو دین چې کوم د مساوات دین نه دی د موږ دین د مساوات ټکی هیڅ کله نه ذکر کوي د برابرولي یعنې خامخا انسانان نارینه هم په خپلو منځونو کې بعضې لوړ استعدادونه لري بعضې لوړ هغه لري عزت لري لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انزل الناس منازلهم تاسو د هر سړي عزت وکړئ د ده د درجې په اندازې کې یو کلی کې قومي مشر دی یو عمر ده خو یو داسې عادي سړی دی عقل کمزوری ده تجربه یې کمزوری دی هغه چې کومه ده د هغې په اندازې سره به ورته کسي ولې په کلي کې یو ملک دی یو روانشناس سړی دی یو د قوم د کلي د وطن مسایل په مخ بیایي هغه ته به د هغه په اندازې کسي په کلي کې یو طالب دی د طالب په اندازې یو محصل دی د محصل په اندازې یو ډاکټر دی انجینر دی یو دیني عالم دی هغو ته به د ډاکټر د هغه د استعداد د هغه د پوهې په اندازې سره کسي همغه انداز به عزت کوي دا په موږ نه لازم دی ولې موږ چې کوم یو موږ چې کوم شی خوند راکړي یا په ټولنې کې رواج وي هغې ته بیا ډېر رشد ورکوو پرمختګ ورکوو کله چې په ټولنې کې رواج نه وي اگر که هغه دین وي خو موږ بیا داسې بابیزه ګڼو او دا ډېره د خطرې سره خطرې نه ډکه مسله ده ډېره مننه مولوي صاحب تاسو ډېرې ښه ټکو ته اشاره وکړه رښتیا ده چې اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي که موږ تاسو هغه بیانوو په هغه نه یعنې ډېر وخت نیول کېږي خو مهم حقوق کوم دي چې موږ تاسو ټولنه ترې به خبره شي جناب درمان صاحب مهم حقوق ښځې ته جناب درمان صاحب الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم د علم زده کړه چې کوم دا په هر مسلمان دی مسلمان کې دا خاص نه دی کړی چې دا سپین ږیری دی دا ځوان دی دا ښځه دی دا مور دی دا خور دی یعنی د علم زده کول خو دې کې علماو داسې فرمایلي دي چې فرضي علم فرض دی وجوبي علم واجب دی سنتي علم سنت دی ولې په اکثر علماو دا فرمایلي دي چې د طب علم چې کوم دی د طب علم
او د موږ فقهي مسایل هم دغه شی دي د څلورو مذهبونو چې دا طبي علم چې کوم دا بیا فرض دی او دا که کلی کې کومه یوه ښځه د ولادت د وجې نه یا د نور د نسایي مشکلاتو په اساس باندې مړه شي زیان ورته ورسیږي د دې کلي کې د ټول خلک په دې باندې نیولې شوي دي غاړې یې پې بندې دي په دې کلي کې باید داسې یوه دیڼه یوه داسې قبیله یوه داسې ډاکټره وروځي چې د کلي خاص کر د خپل دغه کلي هغه ښځې چې کوم دي بدیا ونوځي او مقصد همدغه ځای کې اولیا ضرورتونه رفع شي علاج یې وشي او د دې سره چې کومه دی لکه ما مخکې وویل په صریح ډول سره قرآن عظیم الشان ښځې دپاره د میراث حق ورکړی دی بلکل یې داسې ټکي په ټکي تقسیم کړی دی چې د انیا دومره حصه ده د مور دومره حصه ده د لور دومره حصه ده د خور دومره حصه ده ولې دغې نه موږ بیخي غافله یو اول زه یو دیني عالم یم ټولنې رواج په ما باندې دومره حاکمیت حاکم کړی دی چې زه هېڅ د دې نه شي نه نشم خلاصېدای که چېرې زه خپل ورونو زمنو ته ووایم چې موږ یوه خور د دوې خویان دي موږ د رسول چې میراث هر راته وایي چې دا هغه دا لیونی شوی دی یعنې موږ په ټولنې کې په جامعه کې د خدای د حقوقو سره دومره په ټکر کې یو چې د لیوني نسبت درته کوي او د دې سره سره د مهر حق شو د مهر حق چې کله دا ودیږي مهر یا مهر دا منه چې د دې کومه هغه انداز ده ټاکلی شوی د دې د ودونې په مقابل کې هغه چې کوم دا واجب ده ځینې خلک کوي چې ما په شریعت کې لور ورکړه 1 روپۍ مې وانخیسته یا خور مې ورکړو 1 روپۍ مې وانخیسته او لیکن دا واجب ده دا د دې دپاره د جناب درمان صاحب محترم چې دغه ښځه په راتلونکي کې که دا بېنوا پاتې شوه میړه یې مړ شو مقصد دا چې کونډه شوه یا نور ضررونه یا میړه وشړله دې سره به د خپل د میراث حق خو وي که نه په راتلونکي کې به د خپل ژوند مایو صاحب د میراث په اړه زموږ بله موضوع شته درنو اوریدونکو ژمن شننه خپرونه ده ژمن راډیو ده او په اسلامي ټولنه کې د میرمنو حقونو ته رسیدنې موضوع ده راځو قومي مخور اصیل ته محترم اصیل صاحب ولې میرمنو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غږ نه پورته کوي زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ژمن رادیو کارمندونو مولوي صاحب د میز ګډونوالو په عموم کې د ټولو خوست اسلامي ولس ته نیک احترامات سلامونه وړاندې کوم درمان صاحب دغه ښځو حقو ته رسول یا ښځو حقو نه ورکول دا اصلا ډیر مسایل په دا کې چې ځنه شیونه خلک داسې په بېغورۍ کې نسی چې کوم شیونه د خلکو په ګټه وي هغه ښځو په مخ کې نه مخته کوي لکه ښځې تعلیم حق دی ښځې میراث حق دی دغه کې خلک دا حق خو اصلا اسلام دی ته ورکړی دی دا مور پلور دی ته نه ورکوي تعلیم حق دی په ځینې تعلیم کې په لرنې نه کې دا ایوانه پیدو باید په اسلام کې اسلام عادل دین دی په عادل دین کې باید ټول مساوات کوي نه زما هدف هم دغه دی چې ښځې ولې خپل غږ نشي پورته کولی زموږ تاسو په ټولنه کې کیسې ته درڅم درمان صاحب یو خدا د پښتنو ټولنه دو ډېرې خویاندې موږ چې په یو بل کور کې وي حتی چې رزق خو یې کر نه پکادو اینی په ویال تندي په کورنۍ کې نشي غوښتی لکه هغې تاثیر لوندې وي نو خپل حقونه که غوړي بیا ولته په کورنۍ کې داسې خلک وي چې ویته چې ته حق ویل غوړي مشر ما ویلې په بدیا کې مثال زه په 5 کې جګېږم چټېږم دای مو کور دی دای ته حق نه دی نو دا په کپیکر وکي و انسان خپل حقوق غوښتل نو کمزوري سړی نشي غوښتي په د ټولنه کې د ښځو طبقه کمزوري طبقه دو غاګ جګوي اول په کورنۍ کې خلک جګيږي دویمه دا چې کله کوم ولس وي ته کسي چې داغه خلک د پلونکی سیاست یا تورسری د خپل حق غوړي په دانې تهدیدیږي ویلې حق باید در انسان غوړي دای کومې کیسې چې دي داغه په ټولنه کې داسې یو کور دی لکه یو سړی چې تهدید لوندې وي څه خپل حق نه غوړي یو شای وسړي حق دی چې نه غوړي اوس دا ولور دا د ښځې حق دی مور پلوري ویتې په خبره نه ویچار چیرته وي پیسې دا یو خولي دا د یو کمزورتي احساس دی په د ټولنه کې که غاک پورته کوي ډیرو کیسو سره مخامخ کیږي که نوي حق اوس پلور په دولت کې ښځه خپل حق لري چې غاک پورته کړي ډېرې داسې مسایل مو په د قومي مسایلو کې لیدل دي چې ښځه ویته چې ښځه په منځ کې شي کې
ویلې چې شریعت ورکړي ته یې بیله کا خدای دې وکړي چې تو ته یې وبخي اوس یې دې ولور حق دی دا یې دې حق دی چا پوښتنه نه ده وسره کړي دي څه چې ای پلور خوښوي ترې خوښوي نو مقصد مې دا شاید دی چې دا یوه غریبه طبقات و چې غږ پورته کوي غږ سره ډېر ناخوالې مخې ته وي ترسي محترم اصیل صاحب دا ډول پیښې ځکه تاسو د یو قومي مخور په صفت شاید تاسو ته ډېرې ستونزې راغلي وي د هغې لپاره تاسو د حل لارې چارې لټولې وي دا ډول پیښې چې یوې مېرمنې ته حقوق نه ورکول کېږي او هغه تاسو ته مخکې راغلي دي د هغې په حل لارو کې تاسو څومره هلې ځلې کړي دي درمان صاحب ډېر داسې مسایل درځي چې یوې کورنۍ نه یوه خر لر یا عالم ته یا کومي مشر ترسي ویته یې چې مو سره په د کورنۍ کې دا ظلم دا جوتای کېږي سره د دې چې خپل حق چې غواړم خپل حق نشم غوښتی که غواړم یې ویې مې ټکوي مې داسې ډېر مسایل په د کومي مسایلو کې رسي خو هغه مسایل اکثره لکه بدیې ته نه وبسي دا د پښتو دا د شرم په وجه نه ډېر حقونه بیا هغه کومي سپینګیري عالمون په هغه کلي کې وي ته غواړي هغه د ښځې هغه د سیاست شپه اراموي کروروي ای خلکو ته یې چې باد سلوک باد وضعیت څه شی چې د حق دی دا ویر کوه ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو ژمن راډیو ده او ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ وړاندې کیږي خلیل صاحب ټولنیز فعال راځو تاسو ته خلیل صاحب ولې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات دی د ژمن راډیو تلویزیون درون همکار محترم شیرین درمان صاحب قومي مخور اصل محمد محمدی صاحب دینی عالم عبدالصمد معاویه صاحب د ژمن راډیو درنو اوریدونکو تاسو ټولو ته د محبوب علیه السلام تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام درمان صاحب محترم د ښځو اړوند بحث چې کله مطرح کیږي دا مسله د نړۍ په لر او بر کې د پرمختللي مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې دا مسله توپیر کوي دې حصه کې هر ملت جلا ستونزې لري او جلا ښېګڼې لري ښځه او سړی د موټرګاډي د دوو پایو په څیر دي که یو یې فعاله نه وي بل یې په خپله له کاره لویږي دواړه ورته حقوق غوښتنې او هیلې لري په افغانستان کې پراخ تاوتریخوالی کمه روغتیایي پاملرنه او فقر د افغانو ښځو پر وړاندې تر ټولو ستر چیلنجونه بلل شوي دي د ښځو په رابطه تاوتریخوالی ممکن په فزیکي ډول نه وي توهین او تحقیر چې د تاوتریخوالي هغه معنوي اړخ تشکیلوي دا مسله هم ډیره ده ډیره جدي ده ډیره ننګونکې ده او دې مورد کې لویه او غټترینه ستونزه دا ده چې دې مورد کې په لیرو پراتو ولسوالیو کې په اطرافو کې داسې خاص پروګرامونه نشته چې د خلکو د پوهاوي کچه د ښځو د حقونو اړوند زیاته شي نو موږ هیلهمند یو چې نوی نظام د افغانستان اسلامي امارت دې برخې ته پام وکړي او په لرې پرتو ولسوالیو کې په کلیو کې په اطرافو کې د خلکو د آګاهۍ کچه لوړه کړي تر څو خلک وکولای شي ښځو ته حقونه ورکړي او ښځې هم په دې برخه کې فعاله واوسي ډېره مننه خوشحاله اوسئ خلیل صاحب زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې زیاتره تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی ډېر موجود دی او زیاتره بیلګې موږ تاسو سره شته ولې کورنۍ تاوتریخوالی پېښېږي علت ستونزه څه ده دلته زښت ډېر عوامل دي په دې قضیه کې چې د تاوتریخوالي برخه کې اغېزمن واقع شوي دي او ستونزه ایجاد کړې ده د علم د کچې کموالی د ټولنې سنتي بودن یعنی د افغانستان اکثریت قومونه سنتي بڼه لري نو سنتي بودن د ټولنې تر ټولو مهمه برخه ده چې خلکو ته په دې برخه کې ستونزې او ننګونې ایجاد کړي دي نو که ټولنه متمدنه شي پیشرفته شي امید دا ده چې دا ستونزې یو څه اندازه راکمې شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ رضو مفتي صاحب ماویه د اسلام له نظره مېرمنو ته د حقونو نه ورکول کوم جرم لري
جناب درمان صاحب محترم، حق ورکول چې کوم دی دا خو قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تاسو په خپلو منځونو کې په باطل طریقې یا په غلطه طریقه باندې د یو بل مالونه ما خورئ. په خپله د ښځو حقوق، د ښځو میراث، د ښځو مهر پیسې، د ښځو هغه حقوق چې موږ ورته په پښتو کې ورکړي دي، مثلا چې کله یوه لور خور ودیږي د هغې دپاره بیا 15 تولې رواج جوړ شوی دی. ولې شریعت مسله دا نه دی، او شریعت خپل حدود لري، خپل انداز یې ټاکلی دی، هغه خپل اندازه لري. نو کله چې زمونږ خور لور ودیږي بیا د هغې د سخر کور د طرف نه ورته سونه اخیستلی کېږي، سره زار 3 تولې 15 تولې د 2 کسانو جوړښت دی، او د هغې دپاره بیا څه داسې نور شیان اخیستلی کېږي، کالي یو شی بل شی. بیا زمونږ دغه د ټولنې خلک چې کوم دي میراث خو یو ځل نه ورکوو، نه د پلار په کور کې نه د میړه په کور کې، خو میړه یا لیوار یا خسر کومه ښځې سره چې ډېر هغه راشي سره او سپین، یا پلار ورته کړي وي یا د پلار په غوښتنې باندې خورګنۍ ورته کړي وي، هغه هم ورته کار ته پورته کېږي، تر هغې پورې ورسره قدر یې کوو، عزت یې کوو، او د درنښت په سترګه ورته ګورو چې څو پورې د غله رقم مونږ هغه د دې سره او سپین مونږ غلا کو، یا ځان ته موټر په واخلو یا ځمکه په واخلو یا بل څه شي پور کارزدار کې ورکو، د دې د پیسو په اساس باندې مونږ هغه د مشکلاتو نه ځانونه خلاص کو. ولې چې کله دغه ښځه د خپل حق د دغه 1 تولې 15 تولې 3 تولو سرو زرو یا سپینو زرو غوښتنه وکي، په بعضې کورونو کې ډېر ښځې زنانه خو یې نه کوي، خوانې میکه وکي، بیا هغه ښځه تر ټولو منفور ترینه ښځه شي، بیا د هغې ښځې د هغې خور په خورګنۍ کې هم ژوند تریخ وي. ولې د پلرګنۍ ته چې ورشي پلرګنۍ کې هم ژوند تریخ وي، هغه ورته وایي چې خو خاوند مو درته کړی دی، کور د دی، او مقصد واده کړی مو یې، څه یې کوي بس خپل ژوند تېروه، یو ډېر محکوم ژوند تېروي، یو ډېر ذلالت کې ژوند تېروي. یعنې دا خپل حق نشي غوښتلی، د دې دغه حقونو خوړل که په کار سره وي یا په دې معنی سره چې خو په اوس په ما باندې تکلیف د خپل حق به درته وسپرم او د زړه د خلاصه، بیا خو انشاءالله العزیز ډېر هغه به نه وي ورکوي. خو که داسې وي چې ته خو هسې ومې خوړلی، مونږ کور ته راودی، ډېرو کورنیو کې جنجالونه په همدغې باندې دی چې زما بیا صاحب څومره ستونزه را پیدا کولی شي، او تر څنګ دغه یو څه ډول جرم دی د یوې مېرمنې د یوې ښځې حق خوړل. ما درته مخکې وویل چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې په صریحو الفاظو فرمایي چې په خپلو منځونو کې په باطل طریقې د چا حقونه ما خورئ، ما د ښځې حق خورئ، ما د نارینه حق خورئ. دا هم ښځه که کومه ده دا انسان دی او مسلمانه دی، او د دې حق ته خورئ، دا ډېر لوړ زیانونه لري، ډېر لویه ګناه ده، کبیره ګناه دی. او که حلال ورته وایي سړی به ځین چې ډېر کفر درجې ته ورسوي، د دې د حق خوړل چې مقصد خود ما پیسې ورکړی وي چې هسې و چې داسې. نو د دې په اساس باندې موږ تاسو ګورو ډېرو ورونو په منځ کې چې کله ودونه شوي وي، بعضې ښځو ته سره سپین چا کړي وي او بعضو ښځو ته چې نه وي کړي، بیا د ورونو په خپلو منځونو کې دعوې شي، یو نیم ورور د همدې دپاره بېلېږي. ښځې میراث ته، ښځې ته خو خود میراث نه ورکوي چې د ښځې سرو سپینو ته. بعضې خو داسې ځوانان هم وي موږ لیدلي دي چې کور کې خالي واده ورته وکړي، نوره د کور ضرورتونو ته د هغه سترګې نه غړوي، دته هېڅ واک نه ورکوي. ولې واک ټوله پلار سره وي یا مشر ورور سره، هغه مجبور شو چې نور څه نه وي، د خپلې ښځې د سرو زرو ګوتمۍ یا د سرو زرو بنګړي یا د سرو زرو روپۍ یا هغه پیسې چې دې سره نقد ورسره وي، که په چالو چلاکۍ نشي ته نخیستی، ته نه پټوي هم، غلا کوي هم، یعنې دا لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده. او د دغو ښځو حقوق باید ضایع نشي، دا د غله په شکل سره باید تنه قبض نشي، تنه وانخیستلی شي. د دې د حقوقو نه ځکه اوس په دې کور کې خو ته نارینه یې، او د تا د دې دفاع د دې ساتل په تا باندې واجب دي، هغه که د مسکنت د لحاظه وي، که د ډوډۍ د لحاظه وي، که د ژوند د نورو ضرورتونو په اساس باندې وي، د دې همدا رقم ته د دې د مال نه او د دې د دولت نه به هم دفاع کوئ، دا په تا باندې واجبه ده. ته داسې شوې د ښځې د دې حیا او د دې
عزت او د دې د مال او دولت لکه چوکیدار یا عسکر. نو کله چې عسکر شوی عسکر د پاره خو بیا خوبونه کول په پیری ټیم کې پکار نه وی کنه یعنی د خزین د خپل خو به خود نه تنغلا کوي نور خلک به هم دې ته نه پرګد چې د مال ځای کې اول خو نور خلک خو پرګد نور خلک خو نور تر پرګد خو موږ خپل ورته غل شو بس ما ډیر داسې خلک لیدل دي چې د خپل خزو نه سمنونه پټوي به ورسته هغه کور ته نکینی سره دې چې خوري منوي په خبر او خي هغه منوي په خبر د او خي د میړه ورونه او خبره تر دې لاړ شي چې کور ته ورسیږي پلار امور ته هغه بیا الته ترکی نه وي بیا په بدایو سره وړي یعنی دا ډېر لوی ځکه چې پردی حق ته خپلوي اوس یو غال د په لار کې ناست ده هغه د پټول په ځان منلی وي چې زه به کما سره څوک مقابله کوي که جګړه کوي که مړه کوي مې خو زه به دا غلا یا موټر یا موټرسایکل یا پیسې د دې سړي نه سوراپ نه یا چا نه دا شاید به زه غلا کوم پټوم به د ټول نیمګړتیا په ځان منلی ولې دغه جناب درمان صاحب بخښنه غواړم د خلکو نه د اورېدونکو نه کله سړی په احساساتو ولې دغه بېغیرته میړه یا دغه بېغیرته لیوار دغه ښځې دپاره د غله غوم په شان ټوله ورځ ګرځي هغه ښځه په خپل کاټ کې خوب نشي کوی دی هغه په خپل صندوق ته خپلې بکسې ته په خپله پیرې کوي دغه لیوار او دغه میړه دغه ښځه داسې ته نه ډورېږي لکه یو بېګانه یو پردي غله نه چې ویرېږي داسې هغه ورته کوي پیرا ورته کوي نو دا چې په خاکي په موږ باندې ده چې موږ د خپلو مېرمنو حقوق تضمین کو وساتو د هغو مال دولت نه دفاع وکړو او د هغې برعکس موږ په هغې ته په کمین کې ناسو د غلا په نوم باندې د غله پر احکام هغه ته ناستو چې د دې نه مال څنګه موږ وشو کوو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. رضو احمدي صاحب له پیدایښت څخه تر نکاح پورې د پلار په کور کې د یوې نجلۍ حقوق کوم دي؟ درمان صاحب په کور کې یوې جلکۍ حقوق په پلور نه سالمه روزنه سالمه تربیه دا یو کورنۍ ته وځي دا مور جوړیږي سالمه مور جهان ته سالم بچیو ضروریه نو مونږ که یو سالم بچای نرینه بچای سم تربیه کوو دغسې حق و حقوق د جلکۍ لري که مونږ په یوه ټولنه کې په یوه کورنۍ کې ښه جلکۍ وروزو ښایي تربیه کو ښایي تعلیم یافته کو ښایي په دین په اسلام پویه کو زه فکر کوم چې دا یوه کور جوړول نه دي بلکې عموم کې د یوه کلي یوه منطقې یوه ولسوالۍ جوړول دي. ښځه په ټولنه کې یو بنیادي اساس لري بنیاد چې هر شي صحیح جوړ شي په ټولنه کې هغه کور بیا نه خرابېږي. اکثره موږ تاسې وینو چې جنجالونه چرسي په ښه کورنۍ هغه دو چې په کورنۍ کې تعلیم یافته دیندوري خلک کې وي هغه کورنۍ په کلي کې معلوموي په منطقه کې معلوموي نو دا چې اوس یو کور چې ابوداوي جوړوي په سړي ګوښی نه ابودېږي سړي سره ښځه په څنګ کې شرط و دا سره همکاره دو دا په ژوند په ټولو مسایلو کې میړه سره کوماخ کړلی شي د کورنۍ سره یې کړلی شي نو موږ که په ټولنه کې ښه تعلیم یافته لور ولرو ښې تعلیم یافته خویندې ولرو دا چې بل کور ته لوړه شي کور په ابودېږي که بې تعلیمه بې خبره بې سرنوشته سترګو پرخ کې وکړو چې دا ځای دی دا لور دو دا ټولنه خپله نیمګړتیا تر ولي ویلې بیا ګیلای چا نه کېږي بیا وي ته یی چې د پلور دی خدای داسې کي د اقربای داسې کي دومره شی نه دی ورخیلی نو ښه کیسه یې دغه دو چې موږ په ټولنه کې جلکیو ته ښه سالمه تربیه ورکړو ښې سالمې یې وروزو دا ویلې دا یوه کورنۍ جوړوي دې نه کلی جوړېږي دې نه منطقه جوړېږي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ کې درنو اوریدونکو ژمن راډیو د ژمن شننه ده او په اسلامي ټولنه کې د میرمنو حقونو ته رسیدنه موضوع ده چې د یونسکو په همکارۍ وړاندې کیږي. لنډه دمه ده له هغې وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شي. ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو اقتصادي کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو د چارو کارپوهانو قومي مشرانو دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه
که بیا هم ستړي مشه درنو اورېدونکو ژمن راډیو 90.9 څپې ترڅنګ یې ژمن شه نن خپرونه ده. موضوع مو نن د په اسلامي ټولنه کې د میرمنو حقونو ته رسېدنه ده. خلیل صاحب، ولې په ټولنه کې ښځې له خپلو حقونو نه خبره دي؟ یوازې ناخبري هم د دې ستونزې بنیاد نه ده. ځینې ښځې چې خبرې هم دي د خپلو حقونو څخه بې برخې دي. په زور ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول، جنسي او رواني زور زیاتی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو څو بیلګې دي. یو د دغو مسایلو چې ممکن د کورني تاوتریخوالي سرچینه هم وبلل شي، د نجونو په زور یا له رضایت پرته ودونه دي. خوشبختانه د افغانستان د اسلامي امارت امیر المؤمنین حفظه الله په دې مورد کې فرمان هم صادر کړی چې نجونې بدون د دوی له رضایت نه واده نه کړي او په بدو کې هم ورنه کړي. د علم د کچې کموالی لکه تیر کې مو چې وویل، د ټولنې سنتي بودن او خپله د اقتصاد ټیټه کچه دا هم سبب د دې کیدلی شي چې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم له ځینو حقونو څخه بې برخې پاتې شي. تعلیم او تحصیل، ښه اقتصادي وضعیت، د ټولنې متمدنه اوسیدل دا سبب کیدلی شي چې ډېرې ستونزې نه یوازې د ښځې بلکې په ټوله کې د ټولنې ستونزې ورحل شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او خلیل صاحب، هغه مېرمنې چې له خپلو حقونو باخبره دي، څومره حقوق ورکړل شوي دي؟ هغه ښځې چې له خپلو حقونو څخه باخبره دي، یوازې باخبر بودن د دوی دا ستونزه نه حل کوي. کله چې دوی ته امکانات نه وي، د دې خاوند یو تحصیل کرده او یو عالم سړی نه وي، نو له امکان لرې ده چې په ډیرو مواردو کې د دې ته خپل حقونه ورسیږي. هغه ښځې چې خاوند یې یو دیني عالم دی، د هغې ښځې چې خاوند یې یو دیني عالم نه دی، عادي غریبکار او عادي روزګار کوي، حقونه یې د عالم د ښځې ژوند یو څه باثباته وي. د هغه ښځې چې خاوند یې تحصیل کرده نه وي او خاوند یې چې کوم دا یو ښه اقتصادي وضعیت ونه لري. ښه اقتصاد ښه انتخاب لاس ورکوي او ښه انتخاب سبب د ټولو ستونزو د حل ګرځي. نو تحصیل و تعلیم، ښه اقتصادي وضعیت، د داسې یو چا انتخاب په خپل ژوند کې چې هغه با علم وي، با هنر وي او با فرهنګ وي، دا تر ډیره بریده کولی شي چې د ښځې تر ډیره عمره ستونزې ورحل کاندي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب، ماویا په قرآن کریم یا احادیثو کې د ښځو څه ډول او کوم حقوق بیان شوي؟ جناب درمان صاحب، د ښځو ما خو مخکې اصرار په دې باندې وکړو، د ښځو حقوق چې کوم دی، د ښځې د صحت حق دی چې د دې درملنه به کوي. درملنې کې فرق دی. عادي ناروغۍ چې کوم دي، دا د دې د میړه په غاړه باندې دي چې عادي ناروغۍ ورته پیښیږي. مونږ مقصد په روزمره ډول یا ټوخلې شوه، یا د سینې درد شو، یا د هډوکو درد شو، یا داسې کم تکلیف وي چې د میړه واس یې پکې رسیږي، نو دا به څه کوي، دا په ده باندې ضرور دی چې د درملنه وکړي، د تداوي وکړي او د دې د صحت غم وخوري. د هغې نه طرف ته چې مرض یې شدت پیدا کړي، په لوړ بیې سره د هغې علاج کېږي، بیا دا په میړه باندې حق نه لري. بیا به دا د میراث ما مخکې ته ویل چې د هغې چې کوم ورته ځانګړي کړي دي میراثونه یا د مهر حقوق، دا د دې لپاره ورته ځانګړي کړي دي چې دا بیا د دغې امکاناتو نه استفاده وکړي په راتلونکي کې. نو دا به بیا خپل هغه میراث ته یا هغه د مهر پیسو ته لاس اوږد کړي، هغه به راواخلي او هغه درملنه چې هغه
ډېر اړتیا لري، د ډېرو پیسو ته ډېر مال ته دولت ته ضرورت لري، نو بیا به هغه په خپل ځان باندې په خپله مصرفوي. ولې خو موږ ټولنه چې کومه ده په دې مورد باندې بیا چې کله موږ ته په دې باندې دغه ځای کې بیا موږ دومره افراد کوو چې خدای څومره حق ورکړی دی هغې نه موږ زیات حق ورکوو. مثلا پټای هم ورته خرڅوو، قرض هم ورته کوو، ځمکه هم ورته خرڅوو، موټر هم ورته خرڅوو، ولې زیات قرض هم په ځان باندې اړوو، خو د هغه ښځې علاج کوو. دا په دې معنا باندې چې مخکې موږ هېڅ حق نه ده ورکړی. که چیرې موږ حق ورکړی وای په اوایلو کې د نکاح کې، نو موږ به څه شی کول، خو بس د دې ما د پټي ته یا د ما موټر ته د خرڅېدو هغه وخت به نه رسېدو. د دوی به په خپلې د هغو پیسو نه چې د دې حق و د هغې پیسې نه به د ضرورتونه یا د صحت کېدلو برابرېدلو سرته رسېدلو. د دې د علم حق په ښځې باندې هم د علم حق چې کوم ده هغه په ټولنې باندې یا په کورنۍ باندې دا حق لري چې هغه علم زده کړي، تعلیم زده کړي. او موږ تاسو ګورو هغه باسواده ښځه، هغه عالمه ښځه چې هغه په کور کې وي، که هغه ډاکټره وي، بچیان چې کوم وي یو څه نه څه هغه وي تعلیم یافته وي، هغه ښځه چې په کور کې دیني عالمه وي، د هغې خویندې، د هغه ورونه ماشومان، د هغې بچیان په هغه خامخا تعلیم په علم کې وي، په تعلیم کې خپل هم ورښیي، نږدې مدرسې ته نږدې مکتب ته هم لیکي. او د علم حق چې کوم ده دا په موږ باندې ضرور ده. او ښځه هم د تجارت حق هم لري. ما مخکې درته وویل دا سره تړلي دي د میراث مسله، زه ځکه ډېره زیاتوم چې د ښځې هغه چې کوم ده ښځه هم تجارت هم کولی شي. د میراث او د مهر دې دپاره موږ ورکوو چې دا ښځې باندې اسلام دې دپاره ورکړی دی چې دا په راتلونکي کې تجارت په وکړي. ولې داسې نه چې دا په عام بازار کې کینی، په عام مارکیټ کې سړي ورځي ښځې ورځي ګاډه واډه مسله وي، دا بیا الله جل شانه نه خوښوي، نه موږ ته اجازت راکوي، نه نبوي ارشادات. ولې دې دپاره د حکومت د وخت د نظامونو باندې دا لازمه ده چې څنګه د سړي ضرورت دی همداسې د ښځو ضرورتونه هم دي. دا ښځې کولی شي چې لاړې شي د ښځو دپاره مستقل مارکیټ وي، په هغه مارکیټ کې سامان واخلي، بیرته خپل کور ته ښه په پردې کې راشي. وویلې هغه سامانونه چې موږ ورته راوړو زما ذهن یې ومني، ولې زما په کور کې هغه مېرمنې ذهن نه مني، هغه د وخت تېر شی وي، پیسې هم په مصرف شي او بیا استعمال نه هم وځي. نو کله که ښځه په خپله تجارت شروع کړي، ښځه هم بیا د تجارت په برخه کې د ښځو دپاره هغه سامانونه راوړي چې د وخت د ضرورت په اساس باندې ښځې ورته ضرورت لري، او ښځې د ښځې ستونزې ښې درک کولی شي. بیا ښځې ورځي په هغه ځای کې د هغه سودا کوي. نو د ښځې د تجارت حقوق هم شته، ښځه تجارت هم کولی شي. خو موږ وایو چې اسلام وایي چې په پردې کې باید پرده یې ډېره مهمه ده. نوره ښځه د تعلیم مخالفت یې څوک نشي کوی، د علم مخالفت یې څوک نشي کوی، د صحت مخالفت یې څوک نشي کوی، د تجارت مخالفت نشي کوی. هیڅ په دین کې هیڅ داسې شی موږ نه کسو چې مخالفت یې وکړي. ولې د پردې بیا ډېر خاص ځانګړتیاوې دي، خاص موارد دي، خاص آیاتونه د دې په باره کې نازل شوي دي چې ښځه باید ډېره پرده په دې وکړي چې په فساد زیاتي. بله ماهر صاحب، که څه هم خپرونه تر ډېره پای ته رسېدونکې ده، وړاندې خلیل صاحب یادونه وکړه چې یوه ښځه د ځان لپاره انتخاب کولی شي. خو دلته که چېرته موږ تاسو په ټولنه کې یوه ښځه یو مېرمن د ځان لپاره دا ډول انتخاب کوي چې هغې د ده هغه ژوند دپاره یا د دغه ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی، دلته خپل پلار خپله کورنۍ څومره هغه حق لري چې هغه د دې دغه کوم خاوند یې د کوم هغه انتخاب کړی د هغې نه د منع کړي. جناب درمان صاحب، پلار او مور دا د بچي دښمنان نه دي، دا د بچیانو څه شی دي، دوستان دي. مونږ وایو چې که چېرې داسې وشي چې هم مور هم پلار همدغه ځوان همدغه ځوانه په مشترکه ډول سره د ژوند داسې یو انتخاب وکړي چې په راتلونکي کې مشکل نه ته نه جوړېږي او ګډوډي نه وي، په مشورې سره انشاءالله العزیز مشکل به هم نه وي، هم به د پلار خوله بنده وي، هم به د مور خوله بنده وي، هم به د میړه خوله بنده وي. خو که چېرې داسې وکړي چې مور پلار یې وکړي زوی نه وي خوښه، بیا مشکل جوړېږي. او یا ښځه چې کومه ده مور پلار ورته میړه وکړي او د دې خواښ نه وي، بیا هم مشکل جوړېږي. نو دا که چېرې په شریکه مسله شي، هم بچي سره هم بچی سره، هم د مور سره هم د پلار سره،
د دواړو طرفونو نه په مشورې سره مشوره وکړي او د ژوند انتخاب ورته وټاکلی شي. انشاءالله زه فکر کوم چې بیا به مشکل نه وي. که نه جناب درمان صاحب نن سبا چې موږ دا خو خواهشات المعانی داسې څه هغه کې ارڅي یو کتاب کې چې د خواهشات چې دي دا د زړه سترګې ړندوي، مخامخ د ظاهري سترګې کار کوي، بیا د زړه سترګې چې کومې ړندې وي باید موږ تاسو د زړه په سترګو باندې کار وکړو. ډېر د موږ ملګري دي، ځوانان دي او په خپل سرونو ودونه کړي دي، وروسته بیا پرېښیمان دي او مور پلار شړلي دي، صاحبانه په پټي کې حق ورکوي، نه په کور کې حق ورکوي، نه په موټر کې. جناب درمان صاحب بلالمنزلو کې دوه کورونه، دوه کوټې، دوه اتاقه کورونه نیولي وي، د هغې غم کریام نشي پرې کوی، د خدای په غضبونو بیا ککړ وي، د خپل ژوند نه زړه تور وي. داسې کول هم پکار دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. جناب اصیل صاحب، تاسو په ټولنه کې د یو قومي مخور په حیث د ښځو د حقونو ورکولو په برخه کې څومره ما په هوای کړی دی او ترڅنګ مو څومره خلک په دې برخه کې آګاه کړي دي څو دغه په ټولنه کې خلک ښځو ته خپل حقوق یا اسلام ورکړي حقوق ورکړي؟ درمان صاحب محترم، په داندې په کومو کې ډېرې جلسې وشوې، دا په کومو کې ډېرې کیسې په دا خاطر وشوې. د دې ښځې عزت جوړول دا اصلا په کورنۍ کې کېږي، ډېر تاوتریخوالی دا په خلکو په پویه پرې اړه لري. که خلک سم په هوای وکړي، خلک یې د کیسو نه خبر شي. اوس ډېری ځوانون یې موږ دغسې بې سرنوشته بې ودو ښېرېږي، ویلې دې ولور مخه نه ویني. د اکثره مشکلات په داندې په دا کورنۍ کې دا د ښځې پلور یا سخورګنۍ په منځ کې چرسي ډېرې نیمګړتیاوې په دار سي چې پر جګ پر وي ته وتړي او پر هغه خوند یې نشي پرې کولی. دا ستونزې رامنځته کوي. دا کې کومې مرکې وشولې، په کومو کې تړنونه وشول، په کومې سطحانې په داندې ولور پیسې معلومې شولې. نو که په ټولنه کې داسې فکر وکړو، یو سړی لور لري، یو سړی بچای لري، دا دواړه سره ضرورت دی، سره محتاج دی یو بل ته. سړی که مجرد خیریږي دا ټول دی، که یوه جلکۍ مجرده خیریږي دا په ژوند کې نیمګړي دي. ټوله د ویلې یو کور چې جوړیږي دا مشترکي دوو کسونو نه جوړیږي. آدم علیه السلام خدای پیدا کړو، موږ ته سې مور حوا بیبي نه وه، دا ډېر سرګردان و. کله چې د ژوند مشترک روان شو ټول مسایل آرام شول. نو په ټولنه کې بهترینه ښه کیسه دا هغه دوی چې کام ولور دا هغې سړي ذاته جوړوي، ښځې ذاته جوړوي. ډېره مننه، خوښ اوسئ. خلیل صاحب، په ټولنه کې که چېرته ښځو ته خپل حقوق ورکړل شي، هغه ستونزه چې په اوس وخت کې موږ تاسو ترې رنځ وړو، موږ تاسو یې هغې ستونزه آګاه یو، څومره به دغه ستونزې ختمې شوي او ترڅنګ به زموږ دغه ټولنه به یو څه ډول ټولنه جوړه شوې وي؟ د ښځو ستونزه په نارینه‌وو مستقیما اغیزه لري، د نارینه‌وو ستونزې پر ښځو اغیزه لري. ډېر کله د ښځو د حقونو اړوند بحث چې کېږي، ښځې هم د نارینه‌وو په ژوند کې یو څه لاپروایي کوي. حتی داسې بې پروایانې زه شاهد حال یم چې د ښځې اندکترینه بې پروایي د خاوند د بدۍ او دشمنۍ سبب ګرځېدلی ده. له خلکو سره یې په دشمنۍ په قتل اړولی دی. نو ښځو ته پکار دی چې له خپلو خاوندانو سره جوړښت وکړي، د خپلې ټولنې له کلتور او دود سره جوړښت وکړي. له دې وراخوا د افغانستان په ښارونو کې هم د ښځو لپاره زیات امکانات شتون نه لري. هغه ښځې چې ښار ته د تداوی او نورو موخو پر اساس راځي، د دوی لپاره تشنبونه خو لا څه چې د ناستې لپاره هم ځایونه نشته په ښارونو کې. نو زښته ډېره ضرور ده چې اولا د ښځو اړوند په ښارونو کې لازم سهولیات ایجاد شي، په کورونو کې عامه پوهاوی وشي، او چې د ښځې ژوند جوړ شو د خاوند ژوند جوړ شو. د خاوند ژوند تاثیر لري په همغه کلي، په جامعه، په ټولنه باندې. نو د خلکو ستونزې دي چې نن ولسوال صاحب له دنه شکایت وړي. نن د افغانستان هر یوه ولسوالۍ کې ولسوال صاحبان، قاضیان او نور څارنوالان اکثریت سرګردانه د ښځو اړوند قضیو باندې دي. قومي مشر هم په همدې کې ښکېل ده. یعنی
پیشرفت و ترقۍ طرف ته څوک لا پرېښودل کېږي هم نه. نو ډیره ضرور ده چې ښځه خوشحاله وي. با هر دل که شاد شود شاد می شویم، آباد هر کی گشت من آباد می شویم. تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځو پر وړاندې روی را نگردانیم، گوشها را نبندیم و چشمها را نبندیم. نو په دې اساس به له موږ څخه الله هم راضي وي او موږ به له ژوند څخه راضي وو. کور ودان محترم ټولنیز فعال رسول خان خلیل، ترڅنګ دیني عالم مفتی عبدالصمد مویا او قومي مخور اصیل محمدي، ستاسو له درې وړو مننه کور ودان چې زموږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو درنو اوریدونکو، ژمن شننه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي چې د نسکو په همکارۍ تاسو ته وړاندې شوه. زموږ نور خپرونه دوام لري، زموږ نور خپرونه مه هېروئ. ډیره مننه. کور ودان، ښې چارې. ژمن شننه. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.